ملګرو ملتونو ویلي چې ټاکل شوی په افغانستان کې د دغې ټولنې د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتانبایووا به د بلې اونۍ په سر کې د افغانستان پر تړاو امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د سې شنبې پر ورځ د مارچ پر 4 او د کپ پر 14 د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي او سولې ټینګېدو د ادارې راپور خپور کړی چې پکې ویل شوي دا غونډه به د امنیت په شورا کې د ډنمارک د استازي په مشرۍ د راروانې دوشنبې پر ورځ د مارچ پر 10 او د کپ پر 20 جوړه شي. ډنمارک اوس مهال د امنیت شورا نوبتي مشري پر غاړه لري. تر اوسه دې غونډې ته د یوناما د مشرې روزا اوتانبایووا د راپور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو میرمن اوتانبایووا په هرو 3 میاشتو کې امنیت شورا ته خپل 3 میاشتنی راپور وړاندې کوي. همداشان په افغانستان کې د یوناما ماموریت هم د مارچ د میاشتې پر 19 پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې د امنیت شورا یې په اړه په همدې میاشت کې د تمدید پر تړاو غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2024 زیږدیز کال د مارچ پر 15 او د کپ پر 20 په یو پریکړه لیک کې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یوناما ماموریت تایید کړی و.